که په وسایلو څوک غني کېدی نو افریقا به د G7 G8 او د G20 ټاپ کنټري وه ځکه د هغې په غرونو کې سره دي دغې خلکو سره پلیډیم دی چې هغه د سرو نه هم ملټیپل ټایمز ګران دی پلاټینم دی ورسره چې هغه ملټیپل ټایمز ګران دی خو په وسایلو څوک نه غني کېږي غني کېږي خلک په څه نه کم نه تاسو ته یو پریکټیکل هغه ښیم دې لستوڼي باندې ما اوبه واچولې دا لون شو تاسو ولیدو This was the response of this cloth to external stimulus او دې ته پراپرټي وایي پراپرټي خصوصیت دې ته وایي چې when you apply an external stimulus to something and you get response from there, this is called the property of that material. The solar rays are falling on the solar cell. They are exciting the electrons within the atoms of the solar cell. And when they de-excite, it gives you electrical energy. چې تاله دا چل نه درځي چې ته د سیلیکان نه سولر سیل نشي جوړولی نو ته د ګټو او د شګو خاوند دی ستا ټکنالوژي نشته ته مالدارېدی نشي د مالبونو نه به دیوالونه وای او د شګو نه به بلاکونه جوړی او چې کوم قومونه تکړی او هغې د شګې نه فایبر آپټکس جوړولی شي د ماربل نه کیلسایټ ایستی شي ټیلی کمیونیکیشن ډیوایسز ته جوړولی شي نو هغه قومونه وسایل قیمتي کوي شمس مومن صاحب یو کمال کړی دی چې په یو لیمن لینګویج کې د ټول قوم له او د ټول لیډرشپ له یو پیغور ورکړی دی چې دا هر څه مونږ سره شته پکار دی چې مونږ نوابان وی خو ما درله د افریقې مثال درکو که په تش منرل ویلث باندې څوک مالدارېدی نو افریقا به نمبر 1 خو نه ده مونږ به څنګه مالداریږو زمونږ وسیلې به څنګه پکارېږي نو زه درته وسیله څه ته وایي anything below the ground anything above the ground which can earn you services and money د ځمکې د لاندې د ځمکې د پاسه چې تا سره څه دي او هغه تاله پیسه او روزګار او ډوډۍ ګټلی شي هغې ته وسیله وایي قدرتي وسیله ورته وایي خدای پاک په مونږ دومره لوی رحمت کړی دی چې پښتونه اوږه چې ده د پښتون اوږه چې ده دی د امریکا فیلډ سټینګر میزایل باندې سپر پاور مات کړی دی دا اوږه او دا مټ د پښتون برابر اوږه او د پښتون برابر مټ په نړۍ کې کوي نو د ډېرو کمو خلکو وایي نو په مټو باندې مونږ تکړه یو دې ته مین پاور وایي که زمونږ صحیح ایجوکیشن وشي او مونږ ټیکنیکل مین پاور پیدا کو نو دا ریسورسز بیا مونږ قیمتي کولی شو او دا پروډکټ ته ټرانسفارم کولی شو هایډل پاور دی هایډل پاور امریکا په 1700 خوچا کې ګریناډا فالز دی که هلته چېرته لومبی پلانټ جوړ کړی و زمونږ هغه یو ناله ده په پنجاب کې انګریزانو مونږ له لومبی پلانټ جوړ کړی او مونږ په 21مه صدۍ کې being the richest people on earth in water resources we are still facing load shedding نه یا په قوم کې څه کمی دی یا د لیډرشپ کې کمی دی دا په ګوته کوي د لیډرانو نه پیغمبران مه جوړوئ چې څه پکې ښې خبرې دي هغه ورته وښیې چې دا در کې ښې خبرې دي او موږ یې اپریشیټ کوو که پټکې غواړئ چې پټکې درله وتړو که وایي چې زموږ نوم سره خان ولیکه خان به در سره ولیکو خو موږ معاف کا په ارام کښېنه بل چا له موقع ورکه چې دا سیز میدان ته راوباسي د لیډرشپ څه رول دی اول درته ځم مونږ به دا وسایل څنګه قیمتي کوو د دې دپاره مونږ له
یو بنیادی ډیفینیشن دی مخکې پښتنو کې یو نری یو دلی په ساده ټکو کې د کم سړي چې پلار مړ شي او هغه ځمکه لږه لږه خرڅي او په هغې عیاشۍ کوي هغه ته دله وایي او د کم سړي چې پلار مړ شي هغه کودال او رمبې راوالي په هغه ځمکه کې محنت کوي په خپل هم ګټي میږي هم خوري غریبانان هم خوري او هر څوک یې خوري او ځمکه په ځای یي هغې ته نر وایي اوس زما سیاسي سوچ چې دی هغه دا دی چې زه دا منرل خرڅ کړم او ډېرې پیسې راوړم دا دلتوب دی جاپان ته وګورئ هغه په موږ منرل خرڅوي که په موږ باندې سیلفون خرڅوي او په موږ منرل خرڅوي که لیپټاپ را باندې خرڅوي او په موږ منرل خرڅوي که سولر پینل را باندې خرڅوي ګټه په دغې کې ده په دې کې نه ده چې پردی راشي او ګټې وکړي او موږ په ګټه ناست او سګرټ نه ټک وباسو او موږ وایو چې موږ به ښه کېږو سوال نه پیدا کېږي د دې دپاره چې کوم ایجوکیشن پکار دی زموږ ادارو کې هغې ته انجینیرنګ میټیریلز وایي زما پی ایچ ډي په انجینیرنګ میټیریلز کې ده او د ورلډ د بیسټ چې په میټیریلز کې کوم بیسټ اداره ده خدای پاک راله هغې نه مقرره کړې ده انجینیرنګ میټیریل څه ته وایي It is the skill to transform the minerals mined by the mining engineer, processed by the process engineer, and transformed into marketable product using the knowledge of physics, chemistry, biology, biotechnology, and so on. This is engineering of material. If you can't transform, kataso, da khpal madaniyat, daga high quality product نشي ترانسفر کولی نشي ترانسفارم کولی نو سوچ هم مکوئ د دې خبرو مومن صاحب سیاسي عوامي خبره کړې ده چې عوامو ته او زمونږ مشرانو ته چې کوم سیاسي دي کوم بیوروکریټک سرکلز دي هغې ته دا خبره ورسي چې دا سیس شته ما به خپل سریزه لیکلې ده او هغې کې مې هم دقه خبره کړې ده چې مونږ زما کار به طور استاز دا دی چې زه یو پروپوزل کیدم جلیل جان صاحب ناست دی زه غلام علي صاحب له تللی یم او هغه ته مې ویلي دي چې غلام علي صاحب زموږ صوبه په منرلز کې ریچ ده 10 کاله مخکې اویس غني صاحب له زه لاړم هغه ته مې یو سیمینار ورکړو او په دې هر څه باندې مې پوه کړو چې زموږ تعلیم څه له پکار دی او تعلیم به موږ څنګه قیمتي کوو نو هغه ماله آفیشل فارمل اپروول راکړو خو ما ته یې ویې ما سره پیسې نشته زه ولګېدم 10-12 کاله مې په مختلف طریقه باندې فنډز راوړو اکوپمنټ مې پوره کړو سټاف مې پوره کړو ټیکنیکل سټاف مې پوره کړو منسټیریل سټاف مې پوره کړو کنټینجنسي مې ورلم کړې ده مې ماله مارل سپورټ راکړی چې زه دلته یو میټیریل انسټیټیوټ جوړ کړم چې دا د انډسټري اکیډمیا او د ګورمنټ یو شریک پوډیم شي چې انډسټریالیست دلته مسله راوړي او زه به طور استاز د هغه ټیکنیکل هیلپ وکړم او ګورمنټ یې آفیشل هیلپ وکړي او مې زه 3 میاشتې پس ریټایر کېږم او کېدی شي بیا په لایف کې هم دی پېښور ته یا د ادارې ته رانشم زما پکې ذاتي دومره انټرست نشته خو وی نه کو خبره دا ده چې دا قوم خپل قیادت ته که ووټ ورله ورکوئ که هر څه ورته وایئ چې په بونیر کې ماربل دی بابک صاحب ناست دی زموږ ډېر ښه ملګری دی زما د مشرانو ملګری پاتې دی زه په انګلینډ کې اوسم نو انګلینډ کې زه یو بینکي او شاپ ته لاړم نو د کچن ټاپینګ مې پکارو نو چې ماربلو خواته ودرېدم نو هغه ټول سټاف راله رامنډه کړه هغې ویې کنې دا چې د انګلینډ نواب دی دا ماربل دومره قیمتي څیز دی د فامیکا یا د نور میټلز د دې کچن ټاپینګ چې ته غواړې نو هغه ته په 2000 پاونډ کې میلاویږي او هغه زمانه کې چې ماربل ما کوته نو هغه 10000 پاونډ دا دومره قیمتي څیز دی او د ماربل زمانه ګټې ځي
او ریفایند شیټس نه ځي. دا ولې؟ زه دومره نالایق یم، زه دومره کمزور یم. نو تر څو پورې چې زمونږ عام بچې په دې میټیریل ساینس او په میټیریل انجینیرینګ کې ټرین شوی نه دی او زما سیاستکار، زما حکومت دغه وسیلو سره خوا کې د دې کارخانې نه دي جوړې کړي، نو دا نه ماله روزګار راکولی شي او نه زه ترقي کولی شم. او که دا وشي نو ستا د وزیرستان نه به جاپان او کراچۍ او پېښور جوړ شي او هلته به قیمتي خلک ځي. نو هغه د ټیرریسټو یا د مخرورانو په قبضه کې نه، هلته به ډیسنټ خلک اوسي، هلته به هسپتالي، هلته به سکولي، هلته به اداري. نو زمونږ د ټیرریزم سالوشن هم په دې کې دی چې مونږ ساینس اینډ ټیکنالوژي دغه خپلو وسایلو ته ورسو، خپل بچي ټرین کو او دا قیمتي کو. نو ما نورې خبرې درته خلاصې کړې او په آخر کې یو ریکویسټ زه کوم. دا یو کتاب دی ایجوکیشن فار سوشیو اکنامک ډیولپمنٹ. دا ما پروس کال لیکلی دی، بل کال یو په امازون باندې اویلیبل دی. نو هغې کې ما یو جمله لیکلې ده چې منرلز خو زمونږ نه ځي، روان دي. زمونږ سرویر له چینی 15,000 روپۍ رشوت ورکي، نو هغه ورته 99% ریسورس وښیي، نو اته ټرکونه ډک کړي، نو ویسي او دی وایي ګنې ما توره وکړه 15,000 روپۍ مې وګټلې. نو وسیله خو زما نه لاړه. چې کوم مضبوطې مټې وي هغه زمونږ نه د مهاجرت په شکل کې لاړې، که هغه افغانستان دی او که هغه دا پښتونخوا ده. او چې کوم برین دی نو هغه مونږ دلته ورله د کار موقع نه ورکوو، مونږ یې پرېږدو نه کار ته. زه دلته پاتې شوی یم، 19 کاله ما په پېښور یونیورسټۍ کې نوکري وکړه، خو ټریپټانال ګولۍ مې وخوړې نو پاتې شوم. که نه هر سړي وس کړی دی، هر سړي وس کړی دی چې ما ته کنده وکني او ما پسې طریقه واپس یوکې ته ولیږي. خو زه پښتون یم او په دغه پښتو باندې ولاړ یم، یو ضد مې کړی دی. نو که دغه ټیلنټډ برین ستا نه لاړ، دغه مټې ستا نه لړې او دا وسیله ستا نه لړه او دغه وسیله په دغه مټو او په دغه برین باندې په جاپان کې او په امریکا کې پراډکټ ته ټرانسفارم کیږي او ته بیا په ملټیپل ویلیوز باندې اخلي، نو ته ځان له ولې نه کوئ؟ پردو له ولې کوئ؟ ځان له ولې نه کوئ؟ ډېره ډېره مننه.